سلام له خورشیده د 9 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د میدان وردګو د جغتو ولسوال په پلازمینه کابل کې ترور شو. د میدان وردګو د رسنیو دفتر مسئولین وایي دغه کس چې راز محمد وزیري نومیده تیر ماښام د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په ډزو سره وژل شوی دی. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. له دې سره سم د بلخ په مرکز کې یو دیني عالم هم ترور شو. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه کس چې مولوي حیات الدین صاحبي نومیده تیر ماښام د مزار شریف ښار په قلعه غازي سیمه کې د دوو وسلوالو موټرسایکل سپرو له لوري په ډزو سره وژل شوی دی. د نوموړي په وینا بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د غیر قانوني وسلو او موټرو د ټولولو لړۍ همداراز دوام لري. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه لړۍ 2 ورځې مخکې پیل شوې او اوس هم دوام لري. ویل کېږي تر اوسه څه باندې یو د بې اسناده موټر له غیر مسؤلو وسلوالو 25 جوړې پوځي یونیفورم، یو پایه جمر یا د سیګنال شلوونکې آله او ګڼ شمېر وسلې هم ضبط او همداراز د څه باندې 140 تورو ښیښو لرونکو زرهي موټرو ښیښې پاکې شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي په زابل کې د رازق په نامه پراخ چاڼیز عملیات تېره ورځ پیل شول. د دغه وزارت د مرستیال ویاند په وینا د دغو عملیاتو د ترسره کولو موخې د زابل د امنیتي ساحې پراخېدل، د طالبانو له شتونه د شاجوی ولسوالۍ پاکول او د لومړي لمبر لویې لارې امنیت خوندي کول دي. ویل کېږي دغه عملیات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق څکزي د لومړني تلین او د هغه د خدمتونو د درناوي په موخه د رازق عملیات په نامه نومول شوی دی. عملیات تصفیوی و عملیات تهاجمی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان در ولایت زابل زیر نام رازق راه اندازی شده و در نتیجه این عملیات پلانمی است که ولایت زابل از وجود طالبان پاکسازی شود، شاهراه نمبر 1 تأمین امنیت شود و در کنار از این ساحه امنیتی در ولایت زابل انکشاف پیدا بکنه. او څارګر ملي اداره وایي د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ په سجاني سیمه کې د طالبان 3 مهم مرکزونه په بشپړ توګه له منځه وړل شول. په دې عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل شوي، 3 ټپیان او د سرې قطعې 4 غړي هم نیول شوي دي. د سرچینې په وینا په دې عملیاتو کې چې له افغان ځواکونو سربیره بهرنیو ځواکونو هم ګډون درلود، له څه باندې 100 کیلوګرامه چاودونکو توکو سربیره یو شمېر وسلې او نور پوځي تجهیزات هم په عملیاتو کې د شاملو ځواکونو لاسته ورغلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.